له ډېر پخوا زمانو څخه وروسته له هغه چې د حضرت نوح علیه السلام قوم په طوفان کې هلاک شو، د عربو یوه سیمه کې یو بل زورور قوم پیدا شو چې د سمود قوم بلل کېده. دا خلک ډېر قوي، شتمن او د دنیا په نعمتونو کې ډوب وو. هغوی د غرونو په منځ کې ژوند کو. د خپلو لاسونو په زور به یې د غرونو دننه لویې لویې ماڼۍ جوړولې. کورونه یې دومره مضبوطه وو چې خلکو به ویل دا قوم به هیڅکله له منځه لاړ نه شي. د هغوی سیمه ښکلې وه، باغونه یې، چینې، اوبه او مالونه یې ډېر وو. اوښان، پسونه یې لرل. ژوند یې په ارامۍ کې تېرېده. خو د دومره نعمتونو باوجود هغوی د الله تعالی شکر نه ادا کو. هغوی بوتان جوړ کړي وو او همغه بوتانو ته به یې عبادت کولو. د ډبرو او لرګیو مجسمو ته به یې سجدې کولې. شیطان هغوی دومره بې لارې کړي وو چې حقیقت یې ورنه هېر کړی و. په همدې قوم کې یو ډېر نیک، رښتینی او امانتداره سړی ژوند کو چې هغه صالح علیه السلام نومېده. د قوم خلکو هغه ښه پېژانده، ځکه هغه هیڅکله دروغ نه ویل، ظلم یې نه کوه او د خلکو خیر غوښتونکی و. کله چې الله تعالی وغوښتل دغه قوم ته هدایت وکړي، نو حضرت صالح علیه السلام یې د پیغمبر په توګه ورته ولېږه. حضرت صالح علیه السلام خپل قوم ته وویل: ای زما قومه، یوازې د یو الله عبادت وکړئ. همدا الله تاسو پیدا کړي یاست. همدا تاسو ته رزق درکوي. دا بوتان نه اوري، نه خبرې کولی شي او نه ستاسو مرسته کولی شي. خو د قوم مشرانو تکبر وکړ. هغوی وویل: ای صالحه، ته خو مخکې زموږ په منځ کې ښه سړی وې، اوس ولې زموږ د پلرونو دین بد بولې؟ حضرت صالح علیه السلام په ډېره نرمه ژبه هغوی ته نصیحت کو. د ورځې او شپې خلکو ته د الله تعالی د وحدانیت بلنه ورکوله، خو ډېرو خلکو نه منله. یوازې لږ شمېر غریبان او نیکان پرې ایمان نه وړ. د قوم شتمنو او زورورو خلکو به ویل: که ته رښتیا د الله رسول یې، نو کومه نښه راوښیه. هغوی غوښتل داسې معجزه وویني چې عقلونه یې حیران کړي. یو ورځ د قوم مشران د یو لوی غر خواته ولاړل او صالح علیه السلام ته یې وویل: که ته رښتیا پیغمبر یې، نو له دې غره څخه یو ځانګړې اوښه راوباسه، داسې اوښه چې ډېره لویه او عجیبه وي. هغوی دا خبره د ټوکو لپاره وکړه، فکر یې کوه چې دا کار هیڅکله نشي کېدلی. حضرت صالح علیه السلام الله تعالی ته دعا وکړه. ناڅاپه د الله تعالی په قدرت سره غر ولړزېد. د غره له منځه یوه لویه او عجیبه اوښه راووتله. خلک حیران پاتې شول، هیڅ چا مخکې داسې معجزه نه وه لیدلې. حضرت صالح علیه السلام وویل: دا د الله تعالی اوښه ده، دې ته تکلیف مه رسوئ. پرېږدئ چې د الله په ځمکه وګرځي او اوبه وڅښي. د الله حکم دا و چې یو ورځ به اوښه اوبه څښي او بله ورځ به خلک اوبه اخلي. اوښه دومره لویه وه چې کله به یې اوبه څښلې، د چینې زیاتې اوبه به یې ختمېدې، خو د هغې شیدې هم ډېرې وې. خلکو به ترې شیدې اخیستې او ګټه به یې ترې کوله. ډېرو خلکو د دې معجزې له لیدلو وروسته ایمان نه وړ، خو د قوم مشران لا هم په غرور ډوب وو. هغوی وېرېدل چې که خلک ایمان راوړي، نو د هغوی واک او عزت به ختم شي. شیطان هغوی نور هم بې لارې کړل. اخر څو ظالم خلک سره راټول شول او ویې ویل: تر څو چې دا اوښه ژوندۍ وي، د صالح خبرې به خلک مني. هغوی د اوښې د وژلو پلان جوړ کړ. یو ډېر بد او سخت زړه والا سړی پیدا کړ چې د اوښې پښې پرې کړي. یو ورځ چې اوښه د اوبو خواته روانه وه، همغه ظالم سړي ورباندې حمله وکړه. لومړی یې پښه زخمي کړه، بیا نورو کسانو هم حمله وکړه او اوښه یې ووژله. کله چې اوښه ولوېده، یو دردناک اواز یې وکړ. خلک ووېرېدل. د اوښې بچی غر ته وښوید او ورک شو. حضرت صالح علیه السلام ډېر غمجن شو. هغه خپل قوم ته وویل: تاسو د الله تعالی نښه ووژله. اوس یوازې 3 ورځې نور په خپلو کورونو کې ژوند وکړئ، بیا به د الله تعالی عذاب راشي. قوم ورباندې وخندل، ویې ویل: که ته رښتیا وایې، نو عذاب راوله. لومړۍ ورځ د هغوی مخونه ژیړ شول، دوهمه ورځ سره شول، درېیمه ورځ تور شول. خلک پوه شول چې د صالح علیه السلام خبره رښتیا وه. ویره یې په زړونو کې پیدا شوه، خو ډېر ناوخته شوی و. حضرت صالح علیه السلام له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی و، له هغه ځایه ووت. بیا د الله تعالی عذاب راغی. یو زوروره چغه او سختې زلزلې هر څه ولړزول. غرونه ولړزېدل، کورونه راپرېوتل او ټول ظالمان هلاک شول. سهار چې لمر راوخوت، د سمود قوم ټول خلک مړه پراته وو. هغه خلک چې ځانونه یې ډېر قوي ګڼل، د الله د عذاب په وړاندې هیڅ هم نه وه. حضرت صالح علیه السلام چې کله بیرته د قوم هلاک شوي خلکو ته وکتل، ډېر غمجن شو او ویې ویل: ای زما قومه، ما تاسو ته د خپل رب پیغام در ورسو او نصیحت مې درته وکړ، خو تاسو نصیحت نه مانه. د سمود قوم ماڼۍ او د غرونو کورونو وروسته د خلکو لپاره د عبرت نښې پاتې شوې. هر څوک چې به هلته تېرېدل پوهېدل به چې تکبر، نافرمانی او د الله تعالی د پیغمبر مخالفت انسان تباه کوي. دا واقعه موږ ته دا درس راکوي چې د الله تعالی په نعمتونو باید شکر وباسو. د حق خبرې باید ومنل شي. تکبر انسان تباه کوي
او د الله د پیغمبرانو مخالفت سخت انجام لري. الله جل جلاله دې موږ ټول د حق په لاره روان کړي.